در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زموږ قربانه مزلیبا کاکړ د لبنان حزب الله اعلان وکړ چې دغه ډلې د رهبري شورا د منشي په توګه د حسن نصر الله ځایناستی شیخ نعیم قاسم ټاکلی دی. په تیرو 2 میاشتو کې اسرائیلو د لبنان د حزب الله یو شمېر مشرانو د حسن نصر الله او د هغه د احتمال جاینشین هاشم صفي الدین په ګډون د بیروت په څنډو کې په بمبي چاودنو کې ووژل شول. د بیروت په څنډو کې په بمبي چاودنو کې ووژل. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې یو ور بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو له خرابېدونکي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. هغه ویلي طالبانو چارواکو نړیوال قوانینو ته درناوی د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقوقو څخه بې شماره سرغړونې کړې دي. طالبانو حکومت تر اوسه د بینټ د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هغوی تورن کړی چې پروپاګاندا کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفر منع کړی او هغه یو غیر مطلوب شخص بللی. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیم برنز د غزې د جګړې په اړه یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. دا راپور د اکسیس خبري شبکې لخوا د اسرائیلو د حکومت د 3 استازو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ خپور شو. د اکسیس په وینا د CIA مشر د 28 ورځنۍ اوربند وړاندیز کړی. د برنز په وړاندیز کې د اسرائیلو د 8 تنو برمته شوي او د اسرائیلو له زندانونو څخه د یو شمېر فلسطینیانو خوشي کول هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر تېره یکشنبه د دغه وړاندیز په اړه د اسرائیل او د قطر له استازو سره خبرې او سلا او مشورې وکړې. د افغانستان د قانونونو وزارت د 1.3 میلیونو ډالرو په ارزښت په جوزجان کې د یتیم تاک د سمنټو د فابریکې د جوړولو تړون له یو ترکي شرکت سره لاسلیک کړ. قانونونو وزارت ویلي چې د دوی پروژه په بشپړېدو سره به د جوزجان د سمنټو فابریکه د ورځې 3000 ټنو سمنټو د تولید ظرفیت ولري. طالبانو حکومت ویلي چې دغه فابریکه د ورځې د 3000 ټنو سمنټو د تولید ظرفیت لري او د 1200 کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي. په دې قرارداد کې د 10 کلونو لپاره د اکتشاف، استخراج، تولید او ټولنیزو خدماتو فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي استرالیا د افغانستان د بشري مرستو له اوچا صندوق سره 1.3 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې چې له دې مرستو سره به په افغانستان کې له زیانمن شویو خلکو سره مرسته وکړي. د جوزجان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو رسنیو ته تایید کړی ده چې د یاد ولایت په شبرغان ښار کې یوې مور 6 ماشومان زیږولي دي چې له دې ډلې یې 4 نجونې او 2 هلکان دي او د دوی روغتیایي حالات د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د لغمان مرکز اړوند د ګرینډ سیمې کې 3.4 میلیونو افغانۍ په ارزښت د یو چک ډیم د بنسټ ډبره کېښودل شول. په مراسمو کې د لغمان والي، د سیندیزې حوزې رئیس، د FGA موسسې مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو برخه اخیستې وه. د معلوماتو په اساس په یاد چک ډیم کې 3.4 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې تمویل کوونکې مؤسسه WFP او تطبیق کوونکې مؤسسه FGA ده. یا چک ډیم د 3000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري چې پراخوالی یې 6 متره او جګوالی یې 4.5 متره دی او په یاد چک ډیم کې شاوخوا 80 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د خوست سوداګري خونه وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزیو حاصلات زیات شوي خو د خرڅولو بازار یې ګرم نه دی. دوی د خوست له هوایي ډګر د بهرنیو مارکیټونو ته د جلغوزي صادرولو غوښتنه کوي. خوست کې د جلغوزیو د پلورلو لنډمهاله بازار ته له ټولو هیوادونو جلغوزي راوړل کیږي. د خوست د سوداګري او پانګونې خونه وایي سږ کال دغه ولایت ته 3.5 تنه جلغوزي حاصلات اټکل شوي او اړتیا ده چې له هیواده بهر صادراتو ته زمینه برابره شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه په لبنان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه او د حزب الله په وړاندې په جګړه کې د ملګرو ملتونو پر سولو ساتلو ځواکونو او د اسرائیلو بریدونو د نه منلو وړ وبلله. د ملګرو ملتونو سولو ساتنې ځواکونو یونیفیل د 1988 راهیسې د لبنان په سویل کې ځای پر ځای شوي دي. دغه بنسټ ویلي چې د حزب الله پر ضد د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د دوی ګڼ شمېر ځواکونه ټپیان او وژل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا وکړه چې د لبنان حزب الله د یونیفیل ځواکونو د انساني ډلې په توګه کاروي. د بدخشان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې روان کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د یاد ولایت د طبیعي سرچینو مسؤلین وایي چې تیر کال وچکالي د پستې حاصلاتو له صفر سره مخ کړی وه خو سږ کال د کرنیز وضعیت ښه والی او د بارانونو ورېدلو سره سم د پستې حاصلات 11.6 ټنو ته رسېدلی ده.
بزګران او د ځنګلونو د ساتنې مسؤلین په بدخشان کې د پستې له حاصلاتو خوښي څرګندوي. د لوګر مرکز پل عالم اړوند د کابل لوګر لوی لارې په اوږدو کې د 2 سرچ ډوله موټر د ټکر له امله 2 نارینه، 1 ښځه او 1 ماشوم په ګډون 4 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان دي. بلې خوا محمد اغې ولسوالۍ کې هم په 2 بېلابېلو ترافیکي پیښو کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سودان له جګړې څخه د کډوالو شمېر 11 میلیونه او په نړۍ کې د بې ځای کېدو تر ټولو لوی بحران وبلل. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په وینا په سودان او نورو هیوادونو کې د پوځي تاوتریخوالي زیاتوالی د کډوالو د کړکېچ لامل کیږي. د افغان ابدالیانو کرکټ لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو لپاره تر رسیدو وروسته نن سهار کابل ته راورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغان ابدالیانو لوبډله نن سهار کابل ته د اتلولي جام سره راورسېدل. د معلوماتو له مخې د افغان ابدالیانو لوبډله د لومړي ځل لپاره د 2024م کال ایمرجنګ اسیا جام اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې له دې لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شوي چې راتلونکې اونۍ به په ملي لوبډله د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې سره د 350 وریځ لوبو کې سره مخامخ شي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له منتیا مو مننه تر بیا شي چاري